السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه جهانګیر خان تاسو په وړاندې زما څه چې ولاړ دی اکبر علي، دا زما ډېر ښه ملګری دی، ښه دوست دی، ښه ورور مې دی. کراچۍ کې چېرته هم لاړ شم نو شپه ورځ زموږ په خدمت کې وطنا 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 وطنا. شروع کوم په نامه د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن ستاسو مرکه له یو داسې کس سره کوم چې دا کس د سیډیانو د وي سی آر او د فلمانو او ورسره ډرامې د دې معلومات اهم معلومات له دې کس سره دي. نو له دې سره ستاسو مرکه کوم. د ده نوم دی اکبر علي. اکبر علي یو ډېر مشهوره نوم دی د فلمانو د شوبیز د دنیا. یعنی د به په یو دور کې د شاهد خان چې د پښتو فلمانو ډېر نامتو اداکار دی، د هغه یو تنظیم به چلولی فیډریشن و. هغه فیډریشن نوم هو آل پاکستان فیډریشن ګروپ. دوی د ننګیال ګروپ په نوم باندې دا فیډریشن چلولی. نو ستاسو مرکه له اکبر علي صاحب سره کوم. تر ټولو له مخه زه اکبر علي صاحب ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. اکبر علي صاحب السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. عظیم خان صاحب ډېره مهرباني، تاسو زموږ ځای ته راغلی او دومره مصروفیاتو ټایم کې موږ له ټایم راکړو. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مهرباني. اکبر علي صاحب د شوبیز درې دوره وو. یو دور وو د وي سی آر، دوهم دور وو سی ډي، دریم دور جدید دور دی اوس د یوټیوب چینل ډرامو دور دی. په دې درې واړو دورو باندې ته بهترینه معلومات لري. په دې درې واړو زمانو کې ته د کومې زمانې قایل یې؟ خو یو دور و چې لکه نه کیبل و، نه یوټیوب و، نه موبایل و، نه یو اس بي و، نه میموري کارډ و. نو ټول عوام به دغه سلیما ته تلل. یو سلیما کې به فلم کتو. د سلیما دور ډېر په عروج و. سلیماګانې ډېرې وې، ارزاني وه، اکټران به پیسې کمې اخیستې، فلمونه به لکه په ښه بجټ کې جوړېدل، لکه ارزان. نو ټوله کامیابي وه او ګټه وه. پروډوسر ته هم وه، اکټر ته هم وه. سلیما والو کې به چې څومره مزدوران وو ټولو ته به ګټه وه. بیا سیډي دور ته چې کله راله خبره، نو بیا د ډرامو والا پیدا شروع شوه. جهانګیر صاحب، اسماعیل شاهد صاحب، بیا به ډرامې ډېرې چلېدې. په کم بجټ کې به ډرامې جوړېدې. ښې ډرامې هغوی جوړې کړې دي. اکې خان ډایرکټر دی، فراد احمد دی. بیا هغو دا شی دا ډرامو را حساب ډېر اوچت کړو. فلمونو مقابله یې شروع کړه. ښې ډرامې وچلېدې. اوس دور دا راغی چې په 10 روپیو په میموري کارډ کې ډراما چولی کېږي. په یوټیوب باندې په وای فای باندې دغه شوه. نو هغه ډرامې هم دغه کړې، ختمې کړې، یا فلمونه هم ختم کړل. او هر یو سړی اوس اکټر دی. موبایل یې ځان ته نیولی او اکټینګ کوي. نو لکه اوس یو وای فای په کور کې لګولي، هر سړی ډرامې ګوري. اوس یې لکه د دې دا خوند اوس بلکل ختم کړو. اوس په هره ګلۍ کې او په هر کور کې اکټر جوړ شو. اوس یې هغه پخوانی مزه نشته. تا یو فیډریشن د شاهد خان فلم سټار غ چلولی دی. د دې متعلق که د موږ ته معلومات راکړو. بس موږ شوق و د فلمونو سلیما ته به تلو راتلو، د کیسټو کاروبار مو، او لاهور ته به تلو راتلو د اکټرانو لکه ملاقاتونو له. نو ما یو فیډریشن چالو کړو په آل پاکستان شاهد خان فیډریشن ننګیالی ګروپ. کله چې ما دومره محنت وکړو، دومره ما منډې ترړې ووهلې، دومره ما لکه خپل دماغ استعمال کړل چې د 100 کالو فیډریشن ما شاته پرېښودې. په هغه وخت کې دا یوټیوب او دا فیسبوک او دا میډیا لکه دا نه و. رنګروپ اخبار و، فلمي پرچه وه، نګار و. په هغې کې به موږ خپل اشتهارات ورکول. شاهد خان دپاره موږ ډېر خدمتونه کړل دي، ډېر پبلیکسټي مو وله کړله، ډېرې منډې ترړې مو وله والدي. نو اوس هغه شاهد خان صاحب، هغه جهانګیر صاحب اوس زموږ عزت کوي، ډېر قدر مو کوي. بس خپل شوق مو په شوق کې به لګیا وو. اچھا دا ما ته ووایه، ستا د ورور شوکت واده و. هغه واده کې تا جهانګیر صاحب له لاهوره څخه راغوښتي و. دا واقعه که موږ ته بیان کړي. بس جی موږ 15-16 کاله د هغې نه مخکې شاهد صاحب له تنظیم چلوو. په موبایل به مو ورسره رابطه وه. دا موبایل خو نه و. 2014 و 15 کې بیا زما د ورور واده و. ما شاهد صاحب ته ویې مې رابشې. اول خو ما ته وویل چې زه راځم چې وخت د ضرورت راغی. زه وزګار نه یم او کراچۍ ته ما ته د تلو د پروګرام نشته. زه لاهور کې مصروفه یم. نو زه خو لکه ډېر خفه شوم. ما فیډریشن هم پرېښود. ما لکه ډېر پریشانه شوم. خو بس بیا جهانګیر صاحب له دې خدای عزت ورکړي، ما جهانګیر صاحب ته وینا وکړه. هغه وایي چې زه درځم. هغه نه درځي، زه به درشم. موږ د یو کوره 2 کسان یو. یا شاهد صاحب درغلی یا زه راغلی. بس جهانګیر صاحب راغی. د
آرټ کونسل کې ما پروګرام وکړو ټول خپل یاران دوستان رشتہ داران مې راوغوښتل ما سره زما هغه ملګري هم لکه تا ونکړو لکه هغه وخت کې یو اکرم لاله او دا کامرانو دوی سره منډه تړله وله یو زموږ یو ملګری اوس ورسره زما خفګان دی مقصود اقبال مرداني هغه سره پکې منډه تړله وواله دا پروګرام د دې ملګرو په صورت باندې ډېر ښه وشو او جهانګیر صاحب دومره خوشحالي جوړه کړه چې تر اوسه پورې خلک یاد ساتي هغه واده پروګرام. اچھا دا ما ته ووایه چې تا به د شاهد خان کم فیډریشن چلولي په دې کې به معاوضه یا پیسې یا روپۍ تا ته میلاوېدې او که نه؟ نه موږ ته خو روپۍ هم نه ده میلاو شوې الټه به مو د 5-6 روپۍ د میاشتې خپلې په اخبارونو کې اشتهار ورکوو په 500 په 1000 روپۍ خپل ټایم به مو خرابو خپل لیکل به مو کول خپلې منډې ترړې مو والې دا مو د دې پښتو فلمونو سره او د شاهد سره مینه وه شاهد صاحب سره بس خپل شوق دپاره لیکي او د شوق قیمت نشته. ګرانو کتونکو وطن له هغو انسانانو سره مرکه کوي چې په هغه کې څه فن وي هنر وي کمال وي نو په دې اکبر علي کې ډېر کمالات دي خبرې بیخي ډېرې دي خو د وخت د کمي له وجې څخه زه پروګرام را غونډوم. اچھا دا ما ته ووایه چې د ډرامو چې کومې نن سبا جوړیږي تا په دې ډرامو کې هم کار کړی دی داسې د 2-3 ډرامو نومان که ما ته وښایي چې په هغه کې تا کار کړی دی. ما خو اوس په دې دور کې یو بدنصیبه مور کې راغلی وو بیا رښتې اسمانونو کې زما مین ښه کار دی د هغې نه مخکې مونږ پوره مې شوارمان وه کابلي پټان وه او اطلق مطلق وه هغې کې مونږ کار کړی خو بس زه د ډرامو شوقي دومره نه یم لکه څومره د خپلو سندرو د ګانو یم نو ګانې مې ډېرې ښې کړلې ښه شوق مې ساتلی دا څه اور چې بل دی دا ستاسو د لاسه بل دی او ما ته خو ته د راجا تره نه دشمن ښکارېږي دشمن. اکبر علي وروره دا ما ته وایه نوې ډرامې او د پخوا دور ډرامې په دې کې څه فرق دی وجوهات یې راوښایه. وجوهات یې دا دي چې مخکې به په دې غټو اکټرانو په ډرامو محنت کوو ښه کهانیان ول ډرامې به ورکولې هغه چلېدې اوس په پېښور کې داسې ښې ښې ډرامې نوي هلکان جوړوي چې هغو به محنت کوي هغو اصلاحي د کور په حساب ډرامې جوړوي نن سبا چې کوم عوام دی په یوټیوب باندې هغه د نوو کسانو ډرامې خوښوي لکه اوس د زړو اکټرانو نه خوښوي ولې چې هغه اوس هغه محنت نه کوي او نوي هلکان چې کوم دي هغو پیسې هم خپلې لګوي محنت هم کوي او جذبات هم دي او شوق هم دی نو چې کم کار په شوق کوي که نه هغې کار سړی کامیاب دی. بیا زما م یوه خبره واوره که د امیل یو ویښتم ضایع شو که نه نو دا ځان به در باندې تباه و برباد کړم. اکبر علي وروره د پروګرام په آخر کې موږ له هر کس سره دا پوښتنه کوو چې په آخر کې مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړي ستا څه پیغام په زړه کې بس زما خو دا پیغام دی چې هر مور پلار له او هر مشرانو له پکار دی چې په خپلو بچو په کشرانو باندې تعلیم وکړي ولې چې وخت د تعلیم دی ښه هنر ورته یې زده کړي او په دې وخت کې اوس دومره مهنګایي ده چې په دیاړۍ کې او په دې کې څوک ځان نشي ساتلی نو چې بس یا تعلیم کړی یا هنر ورته ښوولی نه پیدا کې دی چې چا هنر ونه کړو چا تعلیم ونه کړو نو هغه به بس خدای خبر چې د هغه به ستا انجام د دې نه بعدي نو زه ټولو مشرانو ته یم چې په اولاد باندې تعلیم وکړئ هنر ورته وښایئ او ښه په طریقه ورله ژوند جوړ کړئ د ټولو کتونکو ته دا درخواست کوم چې وطن چینل د عظیم خان چې کوم چینل دی دا لکه د پښتو زمونږ د کسانو دپاره ګرځي محنت کوي خپل ټایم خرابوي نو د محنت دپاره دا وطن چینل شو دا سبسکرایبر کوي دا لایک کوي او دا همیشه ګورئ دې کې ورځ په ورځ په هر هفته کې د لازمي نوي اکټر انټرویو علي تاسو ته به څه نه څه معلومات میلاویږي. ګرانو کتونکو دا و اکبر علي صاحب چې موږ له ده سره د خوند مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو غواړو اجازه د خدای